سلامونه دوستانو، نن بیا حاضر یو د یوې نوې سټورۍ سره. زما یقین دی چې په دې قصې اورېدلو سره به ستاسو مکمل زندګي بدله شي او په تاسو کې چې کومه مایوسي ده دا به انشاءالله مکمل ختمه شي. د دې سټورۍ سره به په تاسو کې چې کوم طاقت دی، کوم صلاحیت دی، انشاءالله هغه به ستاسو نه رابهر شي او تاسو به یوې نوې زندګۍ طرف ته او زما دا هم یقین دی چې دا سټوري به انشاءالله په را روان وخت کې ستاسو نه یو چیمپین انسان او په تاسو کې چې کومه مایوسي ده هغه به مکمل ختمه شي. اوس زمونږ کیسه د دې ځای نه سټارټ اخلي. ویل کېږي چې پخوا نه په ځنګل کې یوه شیرني اوسېدله او څه وخت پس د هغه شیرني یو بچی پیدا شو او د هغه بچي پیدا کېدو سره سم هغه شیرني مړه شوه او کوم ماشوم بچی چې دی هغه ته یوازې پاتې شو، یعنې بې موره پاتې شو. یوه ورځ نیمه بعد په دې لاره باندې د ګډو یوه رمه تېرېدله. اتفاقاً د شیرني دا بچی هم دا ګډې د رمې سره ورسره شو او پکې شامل شو. په وخت تېرېدو سره د دې شیر هغه مکمل عادتونه هم د ګډې په شان کېدل. ګډو به چې څه کول هغه به هم ده کول. د ده خوراک غوښه نه بلکې ګیا خوراک شو. تر دې پورې چې د ده سوچ هم د شیر نه بلکې د ګډې سوچ جوړ شو. څه ټیم پس د شیر د بچی راغټ شو او هم دغسې به د ګډو سره ګرځېدو د ځان ته شیر نه بلکې د ځان ته ګډه ویله. د ده ټول عادتونه د ګډو وو او د ګډو د رمې سره به یو ځای ګرځېدو. د اتفاق خبره وه چې په دې ځنګل کې یو بل شیر و او هغه هم د شکار دپاره د ګډو دې رمې ته پټ و. نو کله چې دې شیر د ګډو په رمه باندې حمله وکړه نو دا ګډې یو طرف ته بل طرف ته وتښتېدې، خو په دې کې چې دا کوم شیر و دا ورسره هم په تښتېدلو شو، مطلب د ګډو په شان حرکتونه یې شروع کړل. دا بل شیر حیران شو چې دا ګډو کې دا شیر څنګه روان دی او بیا دا شیر زما نه تښتي ولې، خو هېڅ نه پوهېدو، څه پته ورته نه لګېده. په دویم ورځ دا شیر بیا دې ګډو ته پټ شو، خو په دې پیر د دې شیر شکار د ګډو ښکار نه و بلکې د ده صرف دا معلومولو چې دا شیر په دې ګډو کې څنګه وخت تېروي. هر کله چې دې شیر په ګډو باندې حمله وکړه او شیر یې ګیر کو نو شیر منتونه شروع کړل چې د خدای دپاره ما پرېږده، زه خو یو بې ګناه ګډه یم. نو د دې خبرې په اورېدو سره شیر نور هم حیران شو او دا سوچ یې وکړو چې یو زمری دومره بېوسه څنګه کیدی شي. خو بیا یو دریاب ته خیال شو. ده هم دا شیر ونیولو او دریاب طرف ته په راښکو راښکو بوتلو او بیا یې دا پوهه کړو چې د اوبو کې خپل تصویر ته هم وګوره او زما تصویر ته هم وګوره. ته ګډه نه، ته یو غیرتي شیر یې، د ځنګل بادشاه یې، تا ولې ځان ته ګډو په شان کړی دی. چې کله د شیر خپل تصویر په اوبو کې ولیدو نو هغه ته دا احساس وشو چې زه یوه ګډه نه بلکې زه هم یو بهادر شیر یم او د اوبو نه راوچت شو او یوه تیزه چغه یې ووهله. په دې سره د شیر زندګي بدله شوه. د ګډو د لښکر نه واپس شیر جوړ شو او ده ته دا احساس وشو چې د دې نه مخکې څه هم شوي وو، زه ګډه نه ومه، بس دا د ماحول یو اثر و. که چېرې موږ د زړه په غوږونو باندې دې سټورۍ ته سوچ وکړو نو په دې کې زموږ دپاره ډېر غټ سبق پروت دی او دې خبرې ته سوچ وکړو چې یو انسان هم الله پاک بېکاره او بې پیدې نه دی پیدا کړی. هر انسان الله تعالی ډېر د عجیبه صلاحیتونو سره پیدا کړی دی او د دې صلاحیتونو موږ ته هله پته ولګي که چېرې موږ د شیر په شان د ګډو په ماحول کې ژوند ونه کړو، د دې ګډو د ماحول نه بهر راوځو، د غلامۍ ځنځیرونه مات کړو او نوی ژوند شروع کړو. په دې زمانه کې که موږ ځان ته سوچ وکړو نو زموږ داسې ملګري به وي چې هغه به زموږ خپو ته کاڼي راچوي چې ته هېڅ نشې کولی، ته یوازې. خو که چېرې موږ ټول یو موټی شو، یو نوی ماحول جوړ کړو، نوې معاشره جوړه کړو، نو بلکل د دې شیر په شانتې به موږ هم د دې ګنده ماحول نه بهر راوځو او یو نوی ژوند به جوړ کړو ځان ته. کله چې موږ د خپلې کامیابۍ یو نوی سوچ شروع کړو، د غلامۍ نه د ازادۍ یو نوی سوچ شروع کړو، نو ځینې ملګري به داسې چې ستاسو خپو ته به کاڼی در اچوي چې مه کوه، په دې کې ناکامي ده، په دې کې داسې دی. نو موږ ته کوشش پکار دی چې د دې ګډو د ماحول نه بهر راوځو او د زمرو په ماحول کې شامل شو. په کوم ماحول کې چې خلک ستا نه بزدله جوړوي، موږ ټولو ته پکار دی چې د بزدلانو له ماحول نه ځان را وباسو، نو زمونږ زندګي به هم د دې زمري په شانتې شي.